السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو سړی ته په موبایل باندې زنګونه راشي داسې حال کې چې دی په مانځي، نو بیا دې سره دی که دا موبایل بند کړي نو مونځ یې څنګه کېږي؟ نو محترمه دا مسله صراحتا فتاوا بینات لیکلې ده، چونکې فتاوا بینات جدیده فتاوا ده، نو جدید مسایل پکې ذکر کړي دي، او فتاوا بینات دومره یو ناشنا فتاوا ده چې هغه د یو مفتی نه ده، باقاعده طور سره هغه د مجلس الدعوت والتحقیق یو مجلس باقاعده په کراچۍ کې په یو مدرسه کې جوړیږي په جامعه بنوریه کې، او باقاعده طور سره هغه مجلس کې مختلف دغه علاقې مشهور مفتیان عظام وي، نو هغه مفتیان عظام بیا په یو مسله باندې تحقیق کوي، د تحقیق نه وروسته بیا هغه مسله دغه کوي، نو هغه بیا چې کله هغه تحقیق په ثابت شي نو د هغې نه وروسته بیا هغه مسله هغه لیکي، نو دا فتاوا بینات د هغې یو مجموعه ده، نو چونکې جدیده فتاوا ده نو د دې وجې نه پکې مسایل جدیده هم پکې څېړلي دي، نو هغې کې لیکلي دي چې یاره اول خو په کار دا ده چې منځګزار کله مانځه ته مسجد ته راځي نو په کار دا ده چې موبایل مخکې د مخکې نه بند کړي، خو انسان دی لیکلي دي و انسان کمزوری دی، د انسان د کمزورۍ په اساس که دا موبایل چېرته آن پاتې شي نو بیا یې که ښي طرف ته جب کې و نو هماغه ښی لاس دې ورپسې کوزوي چې عملي کثیر را نشي او بندوي دی، او که په چپ طرف یا ګس طرف ته جب کې وي نو بیا دې ورپسې هغه چپ لاس او ګس لاس ورکوزوي چې دې دپاره عملي کثیر را نشي، خو بیا لیکلي دي چې دا درې ځلو پورې په یو رکن کې د دې اجازه ده چې دی 3 ځلې دا موبایل بند کړي، ځکه چې عام طور سره قانون دا دی چې په یو رکن کې 3 ځلې سړی لاس مطلب دا دی چې اوچتوی یا ښکته کوی شي، نو د دې وجې نه وایي که د 3 ځلو نه بیا دا عمل دهراو کړي یعنې بار بار یې وکړي دا عمل د 3 ځلو ته ورسیږي په یو رکن کې، نو بیا خو د بعضې فقهاو په نسبت باندې دا عملي کثیر دی، بالکل د هغې سره بیا مونځ فاسدېږي. فتاوا بینات 2 جلد باب ما یفسد الصلاة وما یکرهه یا ما یکرهها، باب ما یفسد الصلاة وما یکرهها، نو باقاعده باب یې پې لګولی، نو هغې کې باقاعده طور سره دا مسله را ذکر ده.